د پاکستان طلا په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته خراغلاس نن پنځشنبه د لړم یا اقرب 22مه چې د نومبر میاشتې 13 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو په اړه د خیبرپښتونخوا اعلی وزیر څرګندونې نوموړي ویلي که د دې سیمې استازو مشرانو ته د اسلام آباد او کابل ترمنځ په خبرو کې ونډه ورکړل شي د مذاکراتو پایلې به مثبتې وي. د پاکستان د پارلمان لوري تازه تایید شوې طرحې ته د خلیلزاد خبرګون. زلمي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان د پارلمان لوري د تازه تایید شوې طرحې په خبرګون کې لیکلي چې نن د پاکستان لپاره یو خواشینونکې ورځ ده. او د افغان بندیانو د لیک د بهیر بیا پیل په اړه له ایران سره خبرې. اوس هم بشپړ خبرونه. د خیبرپښتونخوا اعلی وزیر ویلي که د دې سیمې استازو مشرانو ته د اسلام آباد او کابل ترمنځ په خبرو کې ونډه ورکړل شي د مذاکراتو پایلې به مثبتې وي. ښاغلي افریدي چې تېره ورځ خیبرپښتونخوا کې یو جرګې ته خبرې کولې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو ته خوشبین دی ځکه په خبرې دا مذاکرات پر خیبرپښتونخوا مستقیم اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو کړکېچونو له امله 3 ځلې دا مذاکرات د دواړو خواو ترمنځ بې پایلې پای ته ورسېدل. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپله ایکس پاڼه د پاکستان د پارلمان له لوري د تازه تایید شوې طرحې په خبرګون کې لیکلي چې نن د پاکستان لپاره یوه خواشینونکې ورځ ده. د نوموړي په خبره د دې هیواد پارلمان پاکستان کې پر خپلې نیمه پاتې دیموکراسۍ هم ګزار وکړ. خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تازه د پاکستان پارلمان هغې طرحې ته د تایید رایه ورکړې چې د منتقدینو په باور د هیواد په سیاسي چارو کې ورسره د پوځ واکونه لوړېږي. تر اوسه د دې طرحې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې کابل په پاکستان کې د وړمې ورځې بریدونو کې لاس درلود او اوس د دواړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو د دوام لپاره هیڅ لاره نشته. نوموړي د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي اقدام پر وړاندې یې خبرداری ورکړی دی. پخوا اسلامي امارت تل په دې اړه ورته ادعاوې رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو مرستیال وزیر او د افغانستان پاکستان د سولې د خبرو اترو د پلاوي غړي رحمت الله نجیب ویلي چې پاکستاني پلاوي له دوی غوښتي چې د اسلامي امارت له مشره په پاکستان کې د روانې جګړې د غندلو لپاره فتوا صادره کړې. ये गाड़ी है भी बाहर की सिंध की है, सिंध की गाड़ी है. په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو وروسته پوځي چارواکو د نیوکې ګوته افغانستان ته نیولې او کابل یې ملامت کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې کابل جګړه اسلام آباد ته راکاږلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د دوام لپاره هیڅ لاره نشته. نوموړي دا خبرداری هم ورکړ چې پاکستان ممکن په افغان خاوره کې پوځي اقدام وکړي. یعنی پاکستان اسټرایک کر سکتا ہے. آیا تاسو په افغانستان کې د ترهګر ډلو پر وړاندې هوایي بریدونه ترسره کړئ؟ جی بالکل هو البته هیڅوک باید شک ونه لري. که څه هم اسلامي امارت په دې وروستیو کې په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی خو پخوای په پاکستان کې امنیتي پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزه ګڼلې او د پاکستان په نامنۍ کې د لاس لرلو ادعاوې په کلکه رد کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړه چې پکې په پاکستان کې د تېرې ورځې بریدونه وغندل شول او د دې پیښو د قربانیانو کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. خو پاکستان په وار سره د کابل لخوا د دې بریدونو غندنه ونه منله او رد یې کړه. که پاکستان میخواهد به ادامه این بهانه‌جویی ها مسئله تدبیر یا با وجود آمدن فضای صلح و امن و آتش‌بس و در صورت با وجود آمدن فضای دوباره مذاکرات بین هر دو کشور را مختل بسازد که البته این مسئله نه تنها که به نفع هر دو کشور نمی باشد بلکه میتواند باعث نارامی‌های بیشتر نه تنها در داخل خاک پاکستان بلکه کشورهای منطقه جدیده صلح ثبات منطقوي را همچنان به خطر مواجه بسازد. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو اترو د پلاوي غړي رحمت الله نجیب ویل چې پاکستاني پلاوي د اسلامي امارت له مشر یې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د روانې جګړې د ناروايي په اړه فتوا صادره کړي. چې د بد خلک شدي یا د شدید خلک شدي یا هغه خلک چې یو د بل مخالفین دي د سره کنټرول کړي. د کنټرول په تعریف کې بیا دا چې اسلامي امارت به فتوا صادروي
چې دا کوم جنګونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنګونه دي. نو په دې کې موږ ډېر ورسره ټینګ شو چې موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې دا کوم جنګونه چې هلته دي چې هغه تایید کړو چې دا ښه جنګونه دي د موږ څه. نو دا حق موږ نه لرو چې دا اعلان یا دا فتوا صادره کړو یا دا فتوا ورکړو چې هغه جنګونه چې کوم دي دا ناروا دي ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه. د پاکستانی پوځي چارواکو د ادعای په داس حال کې کېږي چې 13 ورځ په پاکستان کې په مرګونو بریدونو کې 12 کسان وژل شول او 13 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبري اترې هم د پاکستانی پلاوي د غیر واقعي غوښتنو د خبرو تر لمیزه د اسلام آباد د وټلو لامل به پای ته ورسیده. د افغانستان او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د کړکېچ له زیاتوالي وروسته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد له سوداګرو غوښتي چې خپل سوداګري د بدیلو لارو او بازارونو له لارې ترسره کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې له دې وروسته که چیرې د پاکستان له لارې په سوداګرۍ کې کومه ستونزه رامنځته شي اسلامي امارت به یې هیڅ مسؤلیت ونه مني. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګړتیاوې لا هم په زیاتېدو دي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن په یوې خبري ناسته د هیواد له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې له پاکستان سره خپل سوداګریز تړاو پای ته ورسوي. هغه وویل په تیرو کلونو کې پر پاکستاني سوداګریزو لارو د اړتیا او تکیه زیاتوالی د افغانستان بازارونو او سوداګرو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه ترسره او ژر تر ژره له بدیلو لارو استفاده وکړي. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړې وي 3 میاشتې وخت ورکول کېږي. په همدې موده کې دې خپل ټول حسابونه هلته تصفیه او کار دې راونغاړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او اوس هم تړلي دي له تجارتي او بشري مواردو یې سیاسي استفاده کړې او د دوه د په وینا اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغان سوداګر د صادراتو او وارداتو لپاره بدیل لارې وټاکي څو د هیواد د سوداګرۍ بهیر پرته له ځنډ او خنډ څخه پر مخ ولاړ شي. نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل ملا برادر په همدې غونډه کې د مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې له 3 میاشتو وروسته د پاکستان څخه واردېدونکي درمل ګمرک نه کړي. هغه ټینګار وکړ چې سوداګر مکلف دي د درملو او نورو اساسي توکو واردات د نورو هیوادونو له لارو ترسره کړي. د خبرداری ورکړ چې که د پاکستان له لارې په سوداګرۍ کې ستونزې رامنځته شي نو حکومت به هیڅ ډول مسئولیت پر غاړه وانخلي. ما اگه هر قدر فریاد بکنیم ما قوت میکنیم او طرف از او طرف گای کانتینر ما را بند میکنه گر راه ما را بند کنه. چند روز پیش همراه دوستای در یک مجلس بودیم در ظرف یک ماه بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خساره رسانده ای است. دا په داسې حال کې چې د تورخم دروازه لوي میاشتې را پدې خوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی چې دغه وضعیت دواړو لورو ته په میلیارډونو ډالر مالی زیانونه اړولي دي. تهران کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي فضل محمد حقانی د ایران عدلیه وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لمرستیال اسکر جلالیان سره کتلي دي. د یاد سفارت خبرپاڼه کې راغلي چې د کتنې کې دواړو لورو د افغان بندیانو د لیږد بهیر د بیا پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکوم شویو کسانو د لیږد د هوکړې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د غراز جلالیان ویلي چې له افغان لوري سره د هلمند اوبو کې د ایران د حقابې په اړه هم خبرې اترې کړې.
تاجکستان ژمنه کړې چې د اسلامي امارت مخالفین ته به په هغه هیواد کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. له تاجکستان راغلي پلاوي پرون له کندز ولایت لیدنه وکړه او د دوشنبه او کابل ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د کندز د مرستیال والي مولوي حبیب رحمان صاحب سره په لیدنه کې ښاغلي زاده د امنیت، سوداګرۍ او ټولنیزو برخو کې د افغانستان او تاجکستان د متقابلو ګټو لپاره د دوامداره همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه وکړه. له پاکستان سره د افغانستان د تیاري اړیکو په اوج کې کابل هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې پیاوړې کړي. تېره ورځ د ختلان مرستیال والي فیض الله زاده په مشرۍ د تاجک پلاوي کندز ته سفر وکړ او د دوشنبه او کابل ترمنځ د اړیکو د ښه کولو غوښتنه یې وکړه. ښاغلي زاده د کندز د مرستیال والي مولوي حبیب رحمان صاحب سره ولیدل او د امنیت، سوداګرۍ او ټولنیزو برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مقابلې همکارۍ په اړه یې خبرې وکړې. په ورته وخت کې دوشنبه ژمنه وکړه چې د اسلامي امارت مخالفین ته به په تاجکستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. هغه څه چې د کندز د والي وین حاجي بیت الله کندز ته د خپل سفر په لړ کې له تاجک پلاوي سره کړي دي. په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو امنیتي او سوداګرو، ګمرکي او استخباراتي مسؤلینو او تجارانو ګډون کړی. د غونډې په ترڅ کې د سوداګریزو، سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا د منظمېدو ترڅنګ د سوداګرو لپاره د ویزو او قونسلي خدمات او د مالونو د تګ راتګ د اسانتیا په رامنځته کولو کې خبرې وشوې. او په دې غونډه کې تاجکستان پلاوي دا هم وویل چې هیڅکله به تاجکستان د افغانستان مخالفینو ته ځای ورنه کړي او د خپل خاوره به د افغانستان په خلاف نه استعمالوي. په همدې حال کې د کندز مرستیال والي حبیب رحمان صاحب د تاجک پلاوي سره په لیدنه کې ویل چې د اسلامي امارت موخه د ټولو هیوادونو په تیره د افغانستان ګاونډیانو سره ښې اړیکې او متقابل احترام ساتل دي. ښاغلي صاحب ټینګار وکړ چې اسلامي امارت غواړي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګریزې، سیاسي او امنیتي اړیکې پیاوړې کړي. د افغان سوداګرو لپاره د ویزو په صادرولو، د سوداګریزو توکو د لیږد او د قونسلګرۍ خدماتو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې خبرو اترو کې د نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې او د سرحدي امنیت ډاډمنولو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا هم شامله وه. تاجیکستان یک مملکت برادر دوست ما است که به اونا ما از قبیل فرهنگ و اقتصاد و سیاست در هر سطح ما میخواهیم که روابط داشته باشیم. خوب است که همچون دیدارها دیگه هم انجام شود که بالاخره در مورد امنیت و سرحدی که بینشان داریم و این هم با خاطر حفظ منافع هر دو کشور باید تامین شود. په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق تل د هیواد دننه او بهر یوه جنجالي موضوع وه. په ورته وخت کې د کندز مرستیال والي ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق منع شوی دی او په سرحدونو کې امنیتي ځواکونه هم په دې برخه کې قاطعانه عمل کوي او د هغې د کښت، تولید او قاچاق سره مبارزه کوي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.